السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. زه یم ستاسو ورور زعفران صادقي او تاسو ګورئ زموږ یوټیوب چینل صادقي ورکشاپ. دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته ښودل کیږي د انویټ د پنکو پروګرام. که چېرته تاسې غواړئ چې د انویټ پنکې چلاندې پاتې شي او هېڅ ګل نه شي، چلاندې وي، نو په دې پروګرام کې کیږي. او که تاسو غواړئ چې د انویټ پنکې له بټنه سره بندې شي، چې کله موږ انویټ بندوو او پنکې هم بندې شي، نو کولی شئ په دې پروګرام کې دا بندې کړئ. ډېر دوستان دا غوښتنه کوي، اکثره خلک غواړي چې د انویټ پنکې چلاندې پاتې شي، او د اکثره خلکو د انویټ پنکې چلاندې دي، دوی نشي کولی چې دا پنکې په خپله ودروي او سر په تکلیف دي. نو څنګه دوی کولی شي د انویټ پنکې په خپله په پروګرام کې چې کله د انویټ بند کړي او پنکې ودرېږي. کله چې مې سور بټن ووالو، انویټ مې بند کړلو، نو نیم منټ وروسته پنکې په خپله درېږي. او که مې برق را پرېښول نو پنکې باید په خپله چلاندې نه شي. کله تاسې زرغون بټن ووال نو پنکې به چلاندې شي، خو که تاسې پنکې اتومات وي نو هغه څنګه تاسې برق را پرېښول دی چلاندېږي. نو دوستانو، دا په پروګرام کې درته ښوي چې په پروګرام کې څنګه کېږي. اول یې تاسې لپاره دا پنکې زه راخلاصوم چې واضح معلومات یې وشي. نو دوستانو، موږ انویټ ته برق را پرېښودلو، تاسو ته ښکارېږي انویټ ته برق رالو. که چېرته موږ انویټ باندې زرغون بټن نه ووهو نو د موږ پنکې نه چلاندېږي. که چېرته زرغون بټن پرې ووهو بیا پنکې چلاندېږي. تاسو ته ښکارېږي انویټ پنکې چلاندې شولې، خو موږ یې بېرته بندوو. کله چې بند کړو، فریکونسي چې پای ته ورسېدل، له هغه وروسته څخه تقریبا 1 ثانیه یا 1.5 ثانیه پنکې نور هم چلاندې دي. نو دوستانو، ویډیو کې مکمل معلومات درکوم، ویډیو تېروئ مه. تاسو ته مکمل پروګرام ښیم چې په دې باندې مې سر خلاص شي. او کله چې تاسو د انویټ پنکې ورسره کړئ، هغه بیا پرته له بټنه څخه چلاندې وي، یعنې هېڅ ګل کېږي نه. او که چېرته د کومو خلکو د انویټ پنکې چلاندې پاته وي او ګل کوي، غواړي چې له بټن سره بندې شي، نو هغه طریقه یې په دغه وړو سره په دې ویډیو کې ښودل کېږي. دوستانو، که چېرته زموږ په چینل کې نوي یاستئ، تر اوسه هم سبسکرایب کړی نه وي، مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. موږ به تاسو لپاره هر وخت ښایسته ویډیوګانې راوړو. دوستانو، تاسو پنکې ولیدلې چې ودرېدلې، یعنې 1 څو ثانیې وروسته پنکې ودرېدلې، اوس خپله نه دي چلاندې. نو ګورو اوس په پروګرام کې دا سیستم درته ښوي چې څه رقم ته پنکې چلاندې شي او بندې شي. پی آر جي بټن ووهو، P0 راځي یا P0 راځي، P0 رسوو P8 ته. P8 ته مو ورسول، دا انټر کوو، په دې بټن باندې اوکې کېږي، ډیټا انټر. په دې باندې مې انټر کړل، نو دلته رالو P800. دا د پای 0 دا موږ رسوو شپږویشتو ته. P8 دا انټر کوو، دلته یو 0 ده، دلته موږ دا یو کوو. کله چې موږ دا یو کوو، تاسو دوستانو پنکو ته هم پام ده چې پنکې ولاړ، دا موږ یو کړلو. یوازې چې کله یې اوکې کړو نو پنکې به موږ اتومات چلاندې شي او دا سیستم به موږ اتومات ته واوړي. اوس که چېرته موږ هر څومره وارې غواړو دا سور بټن درته ووهو، د موږ د انویټ پنکې به درېږي نه، چلاندې به وي. ګورو چې دوی درېږي که یا نو نه درېږي، هېڅ وخت نه درېږي. دا پنکې چلاندې تر څو پورې موږ برق یې بند کړی نه وي. نو غواړو موږ اوس یې برق ورباندې کټ کړو. تاسو ته ښکارېږي موږ په انویټ باندې برق بند کړلو او پنکه به انویټ به اوس ودرېږي. انویټ ګل شولو، اوس بېرته برق ورته را پرېږدو چې پنکې د موږ اتومات چلاندېږي پرته له بټنه که نه چلاندېږي. تاسو ته ښکارېږي موږ د انویټ پنکې بېرته اتومات چلاندې شوې. نو دوستانو، که غواړئ چې بېرته طریقه یې بندې کړئ، هغه طریقه یې دغه ده. بېرته ولاړ شئ، پی آر جي بټن ووهئ، P0 راځي، P8 ته رسوو. P8 مې اوکې کړلو، بیا راځو P8 ته رسوو. 6 کله اوکې کړو، دلته یو د داسې بند 0 کړئ او اوکې کړئ. نور د موږ سور بټن ووهو، پنکې به خپله 1 څو ثانیې وروسته ودرېږي. او له هغه وروسته که چېرته موږ برق ورباندې کټ کړو یا برق بېرته ورته را پرېږدو، پنکې به موږ اتومات خپله نه چلاندېږي. نو دوستانو، دا یوه د انویټ د پنکو طریقه. تر هغه وخته انتظار کېږو چې د انویټ پنکې په خپله ودرېږي. کوم بټن شی موږ نه ورته ووهو. تاسو ته ښکارېږي د موږ د انویټ پنکې ودرېدلې.
موږ دا ویډیو تیروو نه تیزوو نه. نو دوستانو تاسو ته ښکارېږي موږ د انویټ پنکې ودرېدلې او دلته هم کوم مشکل نشته. بیرته برق ورباندې کټ کوو چې انویټ بند سي. بیرته بیا له هغه وروسته برق راپرېږدو چې موږ د انویټ پنکې په خپله اتومات سټارټېږي که یا موږ انویټ بند سولو بیرته برق ورته راپرېږدو. اوس به برق ورته راسي انویټ به سټارټ سي او ګورو به چې پنکې په خپله سټارټېږي که یا. دوستانو تاسو ته ښکاري موږ د انویټ پنکې په خپله نورې نه چلاندېږي له بټن سره به کار کوي. نو دوستانو دا وه د انویټ د پنکو طریقه. ستاسو ته مو وښودله چې چلاندېږي هم په دې طریقه سره او بندېږي هم په دې طریقه سره. دوستانو که ویډیو خوښه شوي درسره شیر یې کړئ، لایک یې کړئ، ښایسته کمنټ ورته ورکړئ. د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ. د سرلوړي او آباد افغانستان په هیله الله مو مل شه.